اے مسلمانانو غیرت وکئ موږ د پاکستان حکمرانانو ته وایو تاسو خو وایئ چې موږ په ټوله دنیا کې لګې موږ د اسلامي دنیا قیادت کوو دلته موږ سره اټمي پاور دی او دغه رنګه نور چې کوم اسلامي ملکونه دي راپاڅېږئ د دې مسلمانانو تپوس وکئ الله رب العالمین به تاسو نه تپوس کوي الله دې زموږ ستاسو دوستي د تقوا په بنیاد باندې جوړه کړي الله دې موږ د متقینو دوستان کې زما محترم ورونو چې د متقي ملګري د لاسه هغه که مونځ کوي تم مونځ کوي که هغه ذکر کوي تم ذکر کوي که هغه ښې خبرې کوي ته اوري هغه تعالی د نیکۍ دعوت درکوي هغه تا د ګناه نه منې کوي دا دوست به دې په دنیا کې هم دوست دي دا به دې په آخرت کې هم دوست دي دا دوست به دې د نجات ذریعه او یاد وساتئ هغه دوست چې نن پې د دوست او د ملګري نوم پروت دی خو د هغې د لاسه ته نن جواري کې د هغې د لاسه ته نن نشې کې د هغې د لاسه ته قتلونه کې د هغې د لاسه ته بېلمازي کې د هغې د لاسه ته لګې فحش فلمونه ګوري د هغې د لاسه دې ژړاګانو د ډمو پروګرامونو لځي د هغې د لاسه ته بله نافرماني کې کله د مور پلار خبره نه ماني او د ملګري او د لوفر مرګري په سر باندې د خپل مور پلار نصیحت تا ته چې کوم دی بد لګېږي یاد ساته دا د نن دوست دی سبا د دشمن دی د قیامت په میدان کې یو بل باندې لعنتونه وای ستا د لاسه ما فلاني ګناه کړې وه بل به وي په تا دې لعنتي ستا د لاسه ما فلاني ګناه کړې وه ستا د لاسه ما په دین عمل نه و کړی ستا د لاسه نن زه جهنم ته روان یم ستا د لاسه ما نه الله ناراضه دی ستا د لاسه نن په ما لعنت ورېږي ستا د لاسه نن په ما غضب باندې د الله په غضب ګرفتار یم سبا چې یو بل ته دا پیغورونه ورکوو سبا چې یو بل سره په قیامت کې دا لعنتونه په یو بل وایو نن په کار دا ده چې موږ د خپل مجلس انتخاب وکړو چې زما ملګری څوک دی زما دوست څوک دی څوک زما د دوستانې لایق دی د الله نبی په فرمایل تاسو کې چې هر سړی د چا سره دوستي کوي فلینظر من یخالل ودې ګوري چې د چا سره دوستي کوي ځکه الرجل على دین خلیله بل حدیث کې راځي المرء على دین خلیله دا د انسان فطرت دی چې د خپل دوست په دین عمل کوي څنګه چې دوستي حق شان ته د باندې مسرات راځي نو د الله نبی فرمایي د دوست جوړېدو نه مخکې وګوره چې دا ته دوستي د چا سره کوي دا تعلق د چا سره قائمه زما محترم ورونو اے زما خوږو ملګرو ډیر ښایسته اعمال مو کړو بلډینګونه مو درول دا بیرته وران نه کوي بلډینګ جوړول دا ډیره غټه خواري ده په ډیر وخت کې کیږي ورانولې په لږ ساعت کې کیږي تاسو ګورئ دا غټ غټ بلډینګونه چې ولاړ دي په کلونو کلونو جوړ شوي خو چې چاته راشه ورانې کا او مزدوران راشي نو داسې ورانې جاړي در وران کړي چې هغه په 2 کاله کې کوم بلډینګ جوړ شوی په هفته او 15 ورځو کې له دړې وړي شیطان موږ سره دا کار کوي چې کوم عمارت موږ د نیکو ودرو چې دار له ضایع کی دار له برباد کی او ما غتیر نه غالبا بل جمعه کې ما آیت تاسو ته د سوره النحل ویلو چې الله رب العالمین فرمایي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا الله رب العالمین موږ ته قران کریم کې یو مثال ذکر کوي بعضی مفسرین دا یو مثال دی د لیونۍ خزي او بعضی وایي چې نه په حقیقت کې په مکه کې داسې یو لیونۍ خزه موجوده وه یو لیونۍ رایته په نوم یو زنانه موجوده وه هغې به سهار نه ګنډل شروع کړه څه به یې شروع کړه ګنډل به یې شروع کړه ګنډل به یې وکړل ټوله ورځ به دې ښځې ځان ستړی کړو په ګنډلو او چې څنګه به ماښام مازدیګر شو هغه خپلو ګنډلو پسې به یې قینچي او چاړه راواخسته او چې څه به یې ګنډلي ټوټې ټوټې به یې کړه ځکه لیونۍ وه مضغوی کار نه کوو الله رب العالمین فرمایي ای زما بندګانو ولا تکونو کالتي مه کېږئ د هغه لیونۍ ښځې په شان ته چې مازغی کار نه کوي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا چې ټوله ورځ یې ګنډل وکړل ځان یې ستړی کړو او چې کله ورځ ختمه شوه هغه خپله ټوله خواري برباده کړه قینچي چاړۍ راواخسته هغه ټول ګنډل یې کټ کټ ټوکړې ټوکړې کړه ما او تا ته الله وایي چې بنده دا کوم نیک اعمال دې کړي دي دا ګوره تا ډېره لویه ګټه وکړله ځان دې پې ستړی کړو خواري دې پې کړې په پیسو خفه کېږي په مونځ نه خفه کېږي په پیسو خفه کېږي د شپې دا قیام چې دی په دې نه خفه کېږي په پیسو خفه کېږي په دې روژه او لوږه تنده دې نه خفه کېږي چې دا نیکي دې جمع کړې ولې بربادې ولې د چا د لاسه ولې د بعضې کسانو بعضې مجالسو د لاسه دا بربادې لہذا الله موږ ته قرآن کې فرمایي چې دا د لیونو خوی دی چې په یو عمل ځان ستړی کړي او بیا مقع عمل په خپله برباد نو موږ تاسو د دې نافرمانونو د الله رب العالمین دپاره ځان وساتو او الله نه دا دعا غواړو چې یا الله دا کم نیک اعمال موږ په رمضان المبارک کې وکړه یا الله دا زموږ خوی او خصلت وګرځوه چې ټول کال موږ دغه شان عبادات او ستا بندګي کوو یا الله او بله یوه اهمه خبره زما محترم ورونو په دې
مجلس کې چې کوم دی موږ سره خو چونکې د عیدګاه الحمدلله ډېره معروفه ده نو د یو هفتې نه مخکې د اختر نه مخکې د افسران رابطې سټارټ مونځ به څه ټایم کوئ او څنګه چل به او څنګه به نه او دا کیسې شروع شي د سیکورټي پرچې را رواني چې دلته ساین وکړئ دلته ساین وکړئ سیکورټي وساتئ او فلان او حالات داسې دي واغسې زه تاسو ته یو پیغام در کوم ګورنمنټ ته حکمرانانو ته افسرانو ته غواړئ چې په دې ملک کې امن راشي موږ هم غواړو ستاسو نه زیات یې موږ د دې خیرخوایو د دې ملک د دې ځمکې یاد وساتئ واحد حل دی په دې ځمکه باندې د امن د قیام د الله قانون نافذ کړئ د الله دین نافذ کړئ د الله د دین سره چې اوسه پورې کوم ګپ لګولې دا ګپ نور پرېږدئ الله ته توبه وباسئ د الله ځمکه ده د الله اسمان دی مینځ کې د الله هوا په موږ باندې چې کوم دی چلیږي د الله اوبه څکو موږ د دې ځمکې نه د رب العالمین نور مخامخ ولاړ دی د شپې د رب العالمین ستوري او سپوږمۍ راخیږي او قانون د غیر الله او د بل چا روان دی په دې ملک کې که د الله قانون نافذ شو والله العظیم پاک ورځ بلته امن قایم دلته به امن و امان قایم بل خبره د څو میاشتو نه مسلسل په فلسطین کې زمونږ بوډاګان سپینګیري زمونږ ځوانان زمونږ زنانا زمونږ واړه ماشومان وړي وړي ټکي هغه لګیا دی قتلیږي ټوله دنیا خاموش ناسته ده هېڅوک یې تپوس والا نشته سیوا د دې نه چې بس را جمع شي او موږ مذمتي قرارداد منظور کړلو دا په مذمتو نه کیږي بعض سړی په مذمت سمیږي او بعض انسان په مرمت سمیږي د يهودي علاج مذمت نه دی که په مذمت کې دی زما نبی به په مدینه کې دغه علاج کړی وی د دوی فطرت خراب دی قرآن کې الله فرمایي دا زما دشمنان دي قرآن کې الله وایي په دوی زما غضبونه نازل شوي قرآن کې الله فرمایي دوی زما انبیا قتل کړي دا هغه تاریخي دهشتګرد دي دا بغیر د سوک او د سپېړې نه په بل څه نه سمیږي دا په قراردادونو نه سمیږي اے مسلمانانو له غیرت وکئ موږ د پاکستان حکمرانانو ته وایو تاسو خو وایئ چې موږ په ټوله دنیا کې لګیا موږ د اسلامي دنیا قیادت کوو دلته موږ سره اټمي پاور دی او دغه رنګه نور چې کوم اسلامي ملکونه دي راپاسېږئ د دې مسلمانانو تپوس وکئ الله رب العالمین به تاسو نه تپوس کوي تاسو د دې غیرتمندو مسلمانانو مخ یې نیولي دي والله دا مسلمانان دا خړسري پې ورپرېږده که د یهودي یو هفته مانه پاتې شي یو هفته دا به د ذایقې دپاره پاتې نه شي دا به بالکل پاتې نشي په مخ د ځمکه دا امت ډېر غیرتي امت دی خو قیادت یې ډېر بې غیرته قیادت دی غیرت ځان کې پیدا کړئ همت ځان کې پیدا کړئ د دې مسلمانانو به درنه تپوس کیږي د دې امت مسلمه د دې وړو وړو بچو د چغو به درنه تپوس کیږي دا تیر ژمي کې چې ته په دوه بړستنو کې نه ګرمېدلې دا سخت ژمی تیر شو د فلسطین بچي په خیمو کې پراته وو بارانونه پرې ورېدل او په اوبو کې پراته وو د هغې تصویرونه ویډیوګانې تاسو وکتلې قسم په الله چې د درد د لاسه ما کتلی نه شولې که چا ورته راولېږل ما به نه شوې کتلی تاب نه وي بعض انسان د یو منظر د لیدلو تاب په انسان کې نه طاقت په انسان کې نه حوصله انسان کې نه یو انسان هغه کتلی نه شي دا هغه بدبخت قوم دی يهودي چې الله قرآن کې فرمایي دوی پخوانه سنګدله دي د الله انبیا قتل کړي دي زموږ نبي له زار ورکړي دي خیبر چې پته شو دا د یهودو ځمکه وه زما نبي په سار کې ورغی هی څه غیرتي پیغمبر و زمونږه څه غیرتي صحابه و زمونږه الله اکبر د الله نبي چې کله په خیبر ځمکه باندې ورداخل شو یهودیانو د کجورو باغونه و زمیندارۍ وه کودالې رمبي بیلچې او ځان سره پچۍ هغې راخستې دي چې کجوري به پکې راټولو او هغې په اوږه کړي چې را روان وي کته منظر جدا دی زما نبي تې لښکر تاو کړی دی الله اکبر د خیبر نه زما نبي محاصره کړې ده هغه غیرتي پیغمبر هغه د خپل امت د بچو تپوس یې چې کولی شو هغه پیغمبر ځان سره زمري صحابه اخیستي دي او خیبر نه ګیر چاپېره صحابه تاو دي یهودیانو چغې کړې وای دا وګورئ محمد والخمیس محمد راغلی دی صلی الله علیه وسلم او لښکر یې ځان سره راوستی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې تکبیر نعره کړه وی الله اکبر خربت خیبر وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فصاح صباح المنذرين دا الله نبی فرمایل الله اکبر الله ډیر لوی دی
او دا لوی الله لپاره نن موږ راغلیو د خیبر زمکه ستاسو د لاس نه نور وتله د خیبر زمکه ستاسو د خپونه نور وتله نن به خیبر درنه موږ نیسو یاد ساتئ يهوديانو تاسو نه سمېږئ د الله نبي په د الله اکبر ناره وواله او بیا فرمایل موږ چې کله د یو قوم په زمکه خپه کېدو د الله نبي فرمایل په هغه ورځ د خلکو سبا ډېر بد سبا ان نن بس تاسو سبا ډېر بد سبا ستاسو انجام به ډېر بد انجام نه سمېدل بار بار سازشونه کول بار بار ځان د دغه شان لړمانان جوړ کړو د الله نبي ورله په توره علاج وکړو زما نبي چې کوم علاج کړی دی هغه علاج به نن ما ورته هم کوو بل علاج د دې خلکو نشته لړم چې دی هغه له څوک اوبه نه ورکوي په کور کې نه ساتي بلکې لړم خلک وژني یاد ساتئ او زما هغه نبي په هغه خیبر کې یهودیه ښځه راغله دې ته وګورئ چې د یو قوم په ښځه کې دونه تعصبي دومره ضدي دومره کینئ چې د یو پاک پیغمبر لحاظ نه کوي هغه زنانه وایي د الله پیغمبره زه به دله ډوډۍ وکړم یهودیه ښځه ورته د الله نبي ونه دعوت قبول کړو چې دا ماله طعام پخوي د الله نبي اخلاق اوچتو زنانو سره سپین ږیرو سره ماشومانو سره په جنګ کې د کافرو کار نه لرلو د الله نبي به فرمایل صحابو ته چې جنګ هم کوئ د یو قوم سره د کافر بوډا ته د کافر زنانو ته د کافرو ماشومانو ته به څه نه وایي دې سره به ستاسو کار نه د الله نبي اخلاق خو چې یو زنانه د ماله دعوت راکوي یهودیه ده دعوت یې قبول کړو دا زنانه تپوس کوي مسلمانانو نه ستاسو د پیغمبر په دې ساروي کې کم ځای ډېر خوښ دی د نبی علیه السلام باندې مخې ته لیچې چې کومې وي دا مخې ته خپې د ساروي د دې دا غوښه به ډېره خوښه دا ولي غوښه چې ورته وایي دا به ډېره خوښه بعضې علما د دې وجه دا وایي چې دا د دې ګندګۍ د ځای نه ډېره لري دا شاته خپې د ګندګۍ سره نږدې دا مخې ته ډېرې پاکي نبی علیه السلام به دا غوښه ډېره په شوق باندې خوړله دې ظالمې ته چې پته ولګېده چې د الله نبي خو به دا غوښه په شوق خوري په زار یې په ټوله غوښه کې واچول خو په دغه ځای باندې ډېر زهر واچول نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوښې ته کېناسته عالم الغیب خو نه دی عالم الغیب خو صرف الله دی او صحابي ورسره دی بشر ابن براء ابن معرور رضی الله تعالی عنه صحابي غوښه خولې ته کړه د الله نبي غوښه خولې مبارکې ته واچوله خو د صحابي غوښه لاندې تېره شوه زار لاندې لاړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښې پوټې لا په خوله مبارکه کې وو خو خوند د زارو لاندې لاړو غوښه لا نه وه تېره کړې او صحابي ورته ویل د الله نبي موږ سره دوکه وشوله لاس اوچت کوي په دې غوښه کې زهر دی او بعضې روایتو کې راځي چې وحي ورته وشوه چې دا غوښه مه خوره دوکه وشوه روایتو کې دوه قسمه حدیث راځي دا څوک چې په حدیثو نه پوهېږي دا نن سبا منکرین حدیث دا چې کله انګا او د بنګا خبرې کوي په حدیث پوهېږي نه اعتراضات پې کوي دوه قسمه حدیث راځي یو حدیث کې دا راځي چې دا ښځه یې معاف کړه بل حدیث کې راځي دی ووجله دواړه صحیح حدیث دي تطبیق به څنګه کې تطبیق یې دا دی د الله نبي په خپل حق کې دا ښځه معاف کړه او چونکې صحابي شهید کړو بشر ابن براء ابن معرور رضی الله عنه نو په دین کې قصاص دی دا هغه په بدل کې دا ښځه څه کړله قصاص یې کړله ویې وژله خو د نبي علیه السلام چې کوم هغه د زارو اثر تېر شوی د الله په خوږ نبي به هر کال تکلیف راتلو او دا ویني به جوش والو په آخري کال چې زما ستا نبي وفات کېږي فرمایي مرض الوفات کی وذلك اوان انقطاع ابهري من السم الذي اكلته بخيبر نو زما رګونه شلېږي زما په رګونو کې تکلیف دی د هغه زارو د لاسه چې په خیبر کې ما خوړلي د هغه یهودي ښځې د لاسه دیو جن علماء وی زمون نبی ته قسم شهادت ملاو دي زکم دی بیماری کې وفات شو خو ښکاره په توره چا زمونږ نبي شهید کړی نه دی ځکه دا بیا زمونږ د امت په زړه غټ داغ وی چې زمونږ نبي ګوره فلاني وجلی دی او فلاني چې کوم دی شهید کړی نو لہذا په دې طریقه زمونږ نبي ته یو قسم شهادت هم میلاو دی چې دا غزارو د یهودو د لاسه هغه ته تکلیف راغو پکې وفات شو زما محترم ورونو د دې واقعي غرض مې دا و چې دا هغه بدبخته قوم د یهودي چې زما ستا آخري نبي هم نه دی معاف کړی تا به معاف کړي ما به معاف کړي زما ستا لحاظ به وکړي په ما ته به رحم وکړي د چا چې د زنانو دومره سخت زړونه وي د هغې به د سړو څومره سخت زړونه
نو لہذا پکار مونږ دا تاسو له دا چې مونږ لګي د غیرت مظاهره وکړو یو طرف ته مونږ بچی قتلې هغوی بل طرف ته مونږ د هغوی فلمونه ګورو یو طرف ته هغوی زمونږ بچی قتلې بل طرف ته لګي دی مونږ د هغوی پیښې کوو خفه نه شئ زما ځوانان ورونو زمونږ شکلونه زمونږ پیښې زمونږ سټایلونه زمونږ چې کوم هغه ناسته ولاړه ده هغه د دغه یهودو نصاراو په شانته ده نو لهذا د دې خلکو د مشابهت نه ځان وساتئ په خپل دین مه شرمېږئ والله د اسلام دا جامه ډېره درنه جامه ده د اسلام لباس ډېر ښایسته لباس دی د اسلام چهره ډېره خوږه او درنه چهره ده زما محترم ورونو ټولو ته مې دا درخواست دی په خپلو کورونو کې دقه شانته د دین اعمال جاري وساتئ څنګه چې په رمضان المبارک کې او دغه رنګه کمې زنانه او خویندې چې هغوی عبادات وکړه په خپلو کورونو کې دقه شان د عباداتو ماحول دا جاري ساتئ او بل زمونږ چې کومې خویندې دي نبي علیه السلام به د اختر په ورځ زنانو ته بیل بیان کولو خو چونکې اوس لوډ سپیکر سیسټم دی نو خویندې هم زمونږ دا نصیحت اوري په کورونو کې چې کوم ماشومان د 7 کالو دي هغوی ته منځونه زده کوي د 7 کالو نه مخکې پرې منځ زده کوي د 7 کالو په عمر کې د الله نبي فرمایي حکم به ورته کوي او چې د 10 کالو منځ یې نه کوي سزا به ورکوئ ای زما خویندو خپل هم د منځ او دس پابندي کوئ خپل بچي هم د منځ او دس سره عادت کوي خپل هم د قرآن تلاوت بچي هم قرآن تلاوت سره عادت کوي خپل هم د پردې اهتمام نور زنانو ته هم د پردې دعوت ورکوي ستاسو دا خاوندان ستاسو دا نارینه دا سړي ډېر په تکلیف باندې ستاسو دپاره رزق پیدا کوي د ژمي هغه سخته یخني د اوړي سخته ګرمي برداشت کوي بعضې پکې بار ملکونو سفرې کوي او تاسو لې راوړي تاسو ناشکره مه جوړېږئ دا مالونه په رسمونو رواجونو په ګناهونو کې مه بربادوئ دا خپل مالونه په نیکو کې په تقوا کې استعمال کوي او بل دا چې د علم شوق وکړئ الحمدلله کومې خویندې چې رشید ګړی خواوشا کې اوسېږي زموږ مدرسې داخله به انشاءالله دا اول هفته د رمضان نه دویمې هفتې نه بعد نن نه 15 ورځې بعد به زموږ داخله د خویندو په مدرسه کې شروع کېږي کومې خویندې چې هغه علم حاصلول غواړي د اولې درجې نه والا تر د ختم بخاري پورې آخري دوره حدیث پورې ټول انتظام شته پای کې پکار ده چې زموږ خویندې او بچی داخله واخلي اخره کې دعا کوو یا الله زموږ د اعمال چې کوم په رمضان کې وکړي الله خپل دربار کې قبول او منظور کا یا الله موږ متقین بندگان جوړ کا یا الله د نافرمانو نه زموږ په زړه کې کرکه پیدا کا یا الله موږ نه هغه شان بندگان جوړ کا څنګه چې تا په قرآن کې فرمایلی دي چې د روزې مقصد دا دی چې لعلکم تتقون چې بندگانو تاسو کې تقوا راشي یا الله موږ کې صحیح تقوا راولي یا الله کم دې مجلس کې کم رونه خويندې دي د چا هر قسم شرعي حاجت دی الله ته په خبره ټول شرعي حاجتونه پوره کوي الله د چا په کور کې بیماری نه دي که بیماران په کور کې دي که په هسپتالونو کې دي رب العالمین شفای کامله ورته ورکړي او کم کسان په سفرو کې دي یا الله مسافر په خیر سره کور ته راولي کوم رونه خويندې عمرو لتلي یا الله عمره قبول کړي کور ته په خوشحالو سره واپس کړي کوم رونه هغه په جیلونو کې دي الله رب العالمین دې په خیر سره خپل کورونو ته راولي ډېرې خويندې د کفارو په جیلونو کې پرتې دي رونه پراته دي دې لپاره دعا کوئ په موږ حق دی چې الله رب العالمین په خیر سره د کفارو او د ظالمانو د لاسونو نه آزاد کړي او خپل کورونو ته په خیر سره راورسوي د چا اولاد نشته یا الله صالح اولاد ورکړي کله چا زنانه اولاد دي نارینه نشته یا الله نارینه اولاد ورله صالح او نیکان ورکړي څوک بې روزګاره دي یا الله حلال روزګار ورله ورکړي د چا خپل کور نشته یا الله خپل کور او د خپل کور د هغه سورې ورته ور نصیب کړي یا الله د چا بل کوم تکلیف دی بل کوم مشکل دی الله رب العالمین هغه ټول مشکلات حل کړي او کوم مسلمانان چې وفات شوي نارینه زنانه یا الله د هغوی مغفرت وکړي یا الله قبرونه د جنت باغچې وګرځي یا الله په خپل رحمت کې راونغاړي او زموږ ملاقات ورسره په جنت الفردوس کې وکړي تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم